سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. درنو زده کوونکو، بیا هم د OPD اکاډمۍ انلاین زده کړو ته ښه راغلاست. لکه څرنګه چې پوهیږئ، دا د کمپیوټر د اساساتو زده کړې ټولګی دی او دا زموږ لومړی لوست دی. درنو زده کوونکو، لومړی غواړم تاسو ته د کمپیوټر اساساتو په اړه مکمل معلومات درکړم چې د کمپیوټر اساسات اصلاً څه ته وایي او د کمپیوټر اساساتو په ټولګي کې کومې برخې شاملې دي. نو راځئ چې دا موضوعات په ګډه سره وګورو او درس پیل کړو. د لومړۍ جلسې موضوعات کوم دي؟ هغه دي د کمپیوټر زده کړې، یعنی د کمپیوټر تعریف یا پیژندنه، د کمپیوټر فایدې، د کمپیوټر د استعمال ځایونه او د کمپیوټر په اړه اړینې لارښوونې. دا هغه موضوعات دي چې موږ یې په لومړي لوست کې لولو. که غواړئ چې د کمپیوټر اساسات په مکمل ډول او ښه ډول سره زده کړئ، نو دا درسونه په منظم ډول تعقیب کړئ او هیڅ یو درس کې یعنی غیر حاضري مه کوئ او هر درس په منظم ډول سره تعقیب کوئ، نو تاسو به وکولی شئ چې د کمپیوټر اساسات په بشپړ ډول سره زده کړئ. نو راځو لومړی موضوع ته. د کمپیوټر تعریف. کمپیوټر څه دی؟ نو راځئ چې دا وپیژنو. کمپیوټر یو الکترونیکی یا برقي ماشین دی. مطلب دا چې کمپیوټر یو برقي ماشین دی. دا لومړی ټکی چې موږ په دې لوست کې زده کړو. دویم پوینټ، کمپیوټر هغه برقي ماشین ته ویل کېږي چې د ډیټا ذخیره او پروسس ځواک ولري. نو لومړی به تاسو زه ډیټا معرفي کړم چې ډیټا اصلا څه ته وایي، ځکه کېدای شي ډېری زده کوونکي دا برخه کې ستونزه ولري. ډیټا که په عام ډول سره تعریف کړو، مثلا عکسونه، ویډیوګانې، فایلونه، ډاکومنټونه، اسناد، دې ته موږ ډیټا ویلی شو. یعنی کمپیوټر هغه برقي ماشین ته ویل کېږي چې زموږ ډیټا یا ذخیره کړي او یا په ښه ډول سره پروسس کړي. کمپیوټر د ننني عصر تر ټولو اړین توکی دی او د کمپیوټر د لغوي معنی پر اساس که موږ د کمپیوټر تحلیل کړو، نو کمپیوټر د محاسبې په معنا دی. د کمپیوټر پیژندنه. کمپیوټر د نامتو ریاضیپوه او ساینسپوه چارلیز بابیج لخوا په کال 1822 میلادي کې اختراع شو، چې د بشریت لپاره تر ټولو لوی خدمت د ټکنالوژۍ په ډګر کې چارلیز بابیج ترسره کړی، چې د رڼا کړکۍ یې د بشریت په مخ پرانیستلو. تصویر کې چې کوم څوک ګورئ، دا چارلیز بابیج نومیږي. دا وکولی شول چې په 1822 میلادي کال کې د خپل ټیم په ملتیا سره لومړنی کمپیوټر اختراع کړي. نو کمپیوټر اختراع شو، خو د بشریت لپاره او موږ تاسو لپاره ګټې څه دي؟ کمپیوټر د معاصر یا ننني عصر تر ټولو اړین ماشین دی. کمپیوټر د مغلقو او پیچلیو محاسباتو د تحلیل تر ټولو قوي برقي ماشین دی او تر دې پورې موږ ویلی شو چې کمپیوټر د ټکنالوژۍ په ډګر کې تر ټولو مخکښ او یا هم ماسټر برقي ماشین دی. کمپیوټر په سلګونه نورې ګټې هم لري چې د درسونو په جریان کې به تاسې پرې خبر شئ او پرې پوه به شئ، چې انشاءالله تاسو سره به ډېره مرسته وکولی شي. او کله چې تاسو د کمپیوټر په ګټو پوه شئ، نو ستاسو شوق او علاقه چې کومه د کمپیوټر سره ده، هغه به نوره هم پراخه شي. بله موضوع چې دا د کمپیوټر د استعمال ځایونه دي، یعنی موږ کوم ځای کې کمپیوټر استعمالولی شو. که په ننني عصر کې وګورو او د کار او بازار تقاضا ته وګورو، نو د کمپیوټر استعمال ځایونه محدود نه دي، یعنی هر ځای کې کمپیوټر استعمال کېدلی شي. خو هغه مهم او اصلي ځایونه چې کمپیوټر پکې پراخ استعمال لري، هغه په دې ډول باندې دي. د ټکنالوژۍ ډګر، یعنی د ټکنالوژۍ کوم ډګر دی، کمپیوټر حتما یعنی 100% په هغې کې استعمال لري. آنلاین سوداګري یا تجارت، ورځني دفتري او اداري کارونه، د بشري منابعو مدیریت او ارزیابي، او د دې ترڅنګ بانکداري، تعلیم، صحت، ډیجیټل مارکیټینګ، ګرافیک ډیزاینینګ او داسې نور مختلفې برخې چې په عمومي ډول سره چې تر ټولو پراخه برخه تشکیلوي، هغه انجینري هم پکې ویلی شو، لکه نقشه جوړونه، د سړک نقشې، د پل نقشې، ساختماني نقشې، برقي نقشې او داسې نورې مختلفې برخې. یعنی دا د کمپیوټر د استعمال ځایونه دي، خو موږ یې په همدغه ځای نشو محدود کولی چې یوازې کمپیوټر په همدې ساحو کې استعمال لري، بلکې کمپیوټر په سلهاوو نورو ځایونو کې هم استعمال لري. کله چې تاسو دغه زده کړئ تعقیب کړلی، نو په ډېرو نورو مختلفو برخو به هم پوه شئ. راځو بلې موضوع ته. د کمپیوټر په اړه ځینې اړینې لارښوونې دي چې تاسو باید پرې پوه شئ، یعنې مخکې تر دې چې تاسو کمپیوټر استعمال کړئ، دا لارښوونو ته ډېر پام وکړئ، ځکه دا په جدي ډول سره تاسو ته
زه وړاندیز کوم او د ساينس له نظره هم ورته وګورو او د طب له نظره هم که ورته وګورو نو دا ډېرې اړینې لارښوونې دي. نو داسې کومې لارښوونې دي؟ کمپیوټر چې دی اصلا دا یو ډول مضر شعاعات لري چې زموږ سترګو ته زیان رسولی شي. خو د دې لپاره چې تاسو خپل سترګې له دې مضرو شعاعاتو څخه وساتئ او ستاسو سترګو ته ضرر ونه رسېږي، نو کوښښ وکړئ چې لومړی خو د کمپیوټر هغه کومه رڼا چې ده یعنې کوم نور چې دی هغه ډېر تیز نه کړئ، نو هغه په متوسط ډول یا په اوسط ډول وساتئ. او دویمه خبره چې تاسو باید د کمپیوټر څخه د بدن د سلامتۍ په خاطر پوه شئ هغه دا ده چې څومره چې کولی شئ په انټرنیټ کې د کمپیوټر څخه د بدن سلامتۍ په خاطر پلټنه وکړئ تر څو په دې باندې پوه شئ چې کوم موارد دي چې موږ باید د بدن سلامتۍ په خاطر د هغې څخه ځان وساتو، البته د کمپیوټر په برخه کې. خو کمپیوټر څنګه هدایت موږ ورته کولی شو؟ ګورئ، کمپیوټر د انسان هدایت او لارښوونې ته اړتیا لري. مطلب دا چې کمپیوټر په خپل سر کوم کار نه ترسره کوي، بلکې انسان باید یو ډیټا یو هدایت کمپیوټر ته ورکړي. د مثال په ډول که تاسو غواړئ په ګوګل کې یو څه سرچ کړئ، مثلا غواړئ د مطالعې په اړه ځینې لارښوونې سرچ کړئ، نو ګوګل یې په خپل سر نه درته سرچ کوي، بلکې تاسو په ګوګل کې یا باید هغه ټایپ کړئ او یا هم باید د اډیو په ډول هغه ګوګل ته وړاندې کړئ. له هغې وروسته ګوګل هغه تاسو ته سرچ کوي، چې دا هم د ننني عصر د ټکنالوژۍ په برخه کې د کمپیوټر له برخو څخه موږ ویلی شو چې دا د انسان هدایت او لارښوونې ته اړتیا لري. درنو زده کوونکو، د کمپیوټر د اساساتو لومړی ټولګی په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله لرم چې لومړي ټولګي کې ستړي شوي نه وئ او یو څه نوي شیان مو ترې زده کړي وي. په دویم ټولګي کې به انشاءالله د وینډوز په هکله عملي او مسلکي زده کړې پیل کوو، تر څو چې بیا موږ ستاسو په درانه حضور او خدمت کې حاضرېږو. تر هغې مو په لوی څښتن تعالی سپارو. له کتو او اورېدو څخه مو یوه نړۍ مننه.